تصویرونه ډیزاین کو او جوړې کو. لکه څنګه چې ستاسو دغه تصویرونه تاسو وینئ څنګه کولی شو دغه تصویرونه دوستانو فري ترلاسه کړو، تر څنګ موږ او تاسو په دې کې خپل تصویرونه ولګوو چې موږ کوم تصویر دی دوستانو. نو دغه تاسو کتلی شئ دغه مکمل حالي ډیزاینونه دي دوستانو تاسو لپاره یې د ټلیګرام چینل کې ږدم. د ټلیګرام چینل لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې هم شته دوستانو، زموږ واتساپ ګروپ کې هم دوستانو شته دی. له هغه ځایه به تاسو دوستانو دغه راواخلئ. دغه دوستانو بالکل فول ایچ ډي او صفا تصویران دي او په دې کې به تاسو خپل هغه تصویر چې کوم دی دوستانو هغه ولګوئ او داسې مکمله طریقه دوستانو اوس زه درښایم. او د دې لپاره یو پښتو پکسل اپ ته هم دوستانو ضرورت دی. تاسو به هغه پکسل اپ چې دی هغه هم زموږ ټلیګرام چینل څخه دوستانو تاسو ترلاسه کولی شئ. د دې لپاره به تاسو به راشئ او خپل موبایل کې به همغه پکسل اپ دوستانو راخلاص کړئ. کله مو چې راخلاص کړو پکسل اپ اپلیکیشن نو را به شئ د عکس په داخلولو باندې دوستانو تاسو کلیک ورته واخلئ. کله مو چې په دې کلیک واخیستلو را به شئ دوستانو په دغه برخه کې به تاسو پورته درې خطونو باندې کلیک ورته واخلئ او را به شئ دوستانو لاندې دلته تاسو ته ښکاري ګیلري دوستانو. په ګیلري کې به هغه تصویرونه دوستانو تاسو انتخاب کړئ، هغه فولډر چې کوم کې دغه تاسو ته ساتلی دي دوستانو تاسو سره همغه فولډر کې دي. نو را به شئ دوستانو یو به داسې ترې راواخلئ. کله مو چې یو ترې راواخیستلو را به شئ دغه ټیک مار علامه باندې به کلیک کړئ او دغه به داسې رزوم کړئ. دغه ځینې به داسې دوستانو راونیسئ او رزوم یې کړئ. که غواړئ بارډر د دې لپاره ورکړئ را به شئ په لاندې خط کې به دغه ځای پیدا کړئ. لومړی به دغه اپشن وښیي بیا راشئ دیوال باندې به کلیک واخلئ او دغه پسې خلاص کړئ. کوم ډول بارډر چې تاسو غواړئ را به شئ د دې څخه دوستانو دغه دیوال غټولو تاسو ګورئ دغه داسې کش کوئ چې څومره تاسو غواړئ همدومره یې تاسو دوستانو دغه غټولی هم شئ او کوچني کولی هم شئ. نو را به شئ دغه هر ډول چې تاسو دوستانو غواړئ داسې بې برابر کړئ ځان لپاره. کله مو چې برابر کړ اوس به پورته خواته دوستانو راشئ په دغه ځای به کلیک واخلئ او دغه به داسې در سره کلب کړئ. را به شئ او بېرته به دوستانو دلته په دغه برخه کې دوستانو تاسو راشئ یو تش ځای کې به داسې ګوته ووهئ او را به شئ عکس داخلولو باندې به کلیک واخلئ او را به شئ بیا به موبایل ګیلري څخه خپل تصویر راواخلئ. کله مو دوستانو تصویر راوسته را به شئ په دغه ګرد نشان به کلیک واخلئ او تصویر به داسې دوستانو ورته برابر کړئ. کله مو چې برابر کړ نو را به شئ دغه تصویر به داسې دوستانو تاسو پکې داسې سره برابر کړئ چې څومره یې زبردست تاسو برابرولی شئ او را به شئ په دغه برخه کې به راشئ دغه شاته کول دې باندې به کلیک ورته واخلئ. خو دغه بعضې دوستانو پی ان جي نه او تاسو پی ان جي کولی هم شئ. مثلا را به شئ او دغه هغه به انتخاب کړئ دوستانو دغه تصویر. کله هم چې دغه انتخاب کړئ را به شئ په دغه برخه کې چې تاسو ته اپشن دوستانو درکوي عکس دلته رنګ صفا کول دوستانو په دې باندې به کلیک ورته واخلئ او دغه به تاسو دوستانو پسې روښانه کوي. خو په دې کې دوستانو بعضې هغه تصویرونه چې بکګراونډ سپین وي هغه صفا کېږي دوستانو بعضې نه صفا کېږي. نو په همدغه شکل دوستانو دغه تصویر تاسو پکې د ځان لپاره برابر کړئ. تر څنګ راشئ دیوال پسې ورکړئ. کله هم چې دیوال پسې ورکړ دوستانو نو بیا هم تاسو تصویر چې دی هغه ډېر زبردست دوستانو راځي که تاسو داسې کتلی شئ دوستانو. نو زه اوس راځم یو بل تصویر هم رااخلم او هغه هم تاسو لپاره جوړ دوستانو. ما دغه یو تصویر راواخیستلو زه راځم شاته کولو باندې کلیک اخلم تر څنګ دغه برخه کې کلب کوم او کله مو چې دوستانو دغه کلب کړ راځم دغه تصویر دوستانو لومړی تاسو ته ما وویل چې تاسو به راشئ دغه اوس ګورو دغه یو سپین بکګراونډ لري. راځو په دغه برخه کې دوستانو د رنګ صفا کولو باندې کلیک ورته اخلو. کله هم چې کلیک ورته واخیستو دوستانو او دغه به دوستانو اوس موږ تاسو ټیک مارک کړو او راځو خپل عکس راخلو دلته څنګ په دغه شاته کولو باندې کلیک ورته اخلو. تاسو کتلی شئ دوستانو دغه عکس په دې بکګراونډ کې شاته دوستانو برابر شو سره. نور تاسو خپله پکې برابروئ د خپل تصویر هر څه مطابق دوستانو. نو دغه موږ سره دلته دوستانو برابر شو. راځو دغه هم کلپولو دغه لارې نه اوس راځو په دغه برخه کې راځو په دغه ځای باندې کلیک ورته اخلو دوستانو. دغه اپشن راځو لیکنه باندې کلیک ورته اخلو او تغیرولو باندې کلیک ورته اخلو. په تغیرولو کې مثلا موږ تاسو نوم ورکوو مثلا ستاسو ورته لیکئ که نه ستاسو ورور هر څه چې تاسو ورته لیکئ خپل نوم تخلص هر څه به دلته دوستانو تاسو ورته ولیکئ او ټیک مار به کړئ. کله هم چې تاسو ورته ولیکلو راځو اوس په دغه برخه کې تاسو
ښه دوستانو راځو دغې برخې ته رنګ ورکول د دوستانو راځو هر ډول رنګ چې تاسو غواړئ مثلا ما یو سور رنګ ورکړی بیا راځو په دغه دوستانو دغه لږ بڼې دي دې باندې چې کله تاسو کلیک واخله دوستانو او په دې کې یو پوینټ دی تقریبا راځو لاندې یو 18 نمبر پوینټ په دې کې تاسو ته ښکاري دغه پوینټ زما نوم باندې کلیک واخله دوستانو او دا یو ډېر خوندور پوینټ دی چې ډېر زبردست دغه هر څه پکې راځي فیسبوک لپاره که تاسو غواړئ دوستانو نو همدغه زه داسې کاپي کوم له دې ځای نه کلیک پرې اخلئ او رابشئ دغه کاپي باندې به کلیک وکړئ دلته تاسو یوه کاپي ووځي او رابشئ فیسبوک ادرس ته هر چې تاسو غواړئ هغه هم تاسو دلته دوستانو ورته ورکولی شئ مثلا خپل هغه فیسبوک کوم نوم چې دوستانو تاسو همغه ورته ورکړئ مثلا زه راځم په دغه برخه کلیک اخلم او دلته رنګ ورکولو باندې کلیک اخلم او دغه سپین ته اړوم دوستانو او په پینټونو کې هم دوستانو دغه لږ بڼې باندې چې کلیک واخلئ پینټونه ډېر دي دوستانو تاسو لپاره هم انګلیسي پینټونه هم شته دي تر څنګ نور پینټونه هم په دې کې شته دي دغه لږ بڼې چې کلیک کله واخلئ تاسو به داسې لاندې پکې راشئ انګلیسي پینټونه هم دوستانو فارسي اردو عربي مکمل دوستانو په دې کې شته دي چې انګلیسي هم ډېر زبردست پینټونه دوستانو په دې کې تاسو ترلاسه کولی شئ نو رابشئ او هر ډول پینټ چې تاسو خوښ و همغه به کلیک کړئ دوستانو او هغه فیسبوک کوم ادرس یا مکمل تاسو چې کوم لیکلی دی هغه به تاسو هلته ورته برابر کړئ زه مثلا راځم دغه تاسو کتلی شئ دغه ټول دی انګلیسي پینټونه دي تاسو پکې کولی شئ خپل یو پینټ دوستانو خوښ کړئ مثلا زما مثال په توګه دغه یو خوښ شو راځم داسې دوستانو ورته برابروم او دغه په دغه ځای کې دوستانو ولګېدلو نو راځو که دغه تاسو غواړئ ما نور ایډیټ پکې وکړئ رابشئ په دې باندې چې کله دوستانو دغه اپشن کلیک کړئ د ډیزاین په شکل ثبتول ته دوستانو تاسو راشئ مثلا زه ورکوم چې زه په دې کې دوستانو ورته لیکم چې لوی اختر مبارکې پیغام او دغه ثبتوم بل وخت چې زه راخلاصوم دوستانو چې کله زه راشم دغه لاندې برخه دوستانو تاسو کله چې راشئ او دلته کلیک ورته واخلئ او دلته راشئ ما جوړ کړي ډیزاینونه باندې کلیک واخلئ دغه هر وخت تاسو دوستانو بیا دغه ځای نه تاسې راخیستلی شئ نو راځو اوس بیا بېرته په دغه ځای باندې زه کلیک ورته اخلم او راځم عکس په شکل ثبتول دوستانو دې باندې کلیک ورته اخلم او په خپله انتخاب دوستانو راځو او لاندې عالی تاسو ته ښکاري ټلیفون په حافظه کې ثبتول دوستانو راځو په همدې باندې کلیک ورته اخلو نو راځو دوستانو په دې باندې کلیک اخلو لږ ورته منتظر کېږو تاسو دغه موږ سره هلته په موبایل کې دوستانو ثبت شي او ټول تصویرونه همدغه ډول دوستانو تاسو ګټه اخیستلی شي تاسو به وایئ چې په دې کې لاندې خالي څخه پاتې شو دې سره به څه کوو راځو اوس دوستانو د موبایل ګیلري ته راځو هغه تصویر چې موږ تاسو انتخاب کړی دوستانو همغه تصویر اوس رااخلو کله هم چې راواخیستو راځو په دغه اپشن کلیک دوستانو ورته اخلو پنسل باندې و دغه تصویر موږ تاسو دوستانو دغه ډول پورته داسې کش کوو دوستانو دغه موږ ستاسو اوس کرپ کوو راځو دغه دوستانو داسې سره برابر کړئ کله چې برابر کړئ او سیو باندې کلیک ورته واخلئ کله چې په سیو کلیک ورته وایستلو دوستانو راځو دغه یو بل تصویر داسې ته ډیلیټوو کله چې دغه ته ډیلیټ کړ دوستانو دغه موږ سره دغه ډول دغه دې پاتې شو چې عالي کوالټي هم د صفا هم دی دوستانو هغه تصویرونه له وله نه خټ دوستانو کوم د ایډیټ هم تاسو پکې کړی دی هغه ډېر لوک دوستانو ډېر صفا دی نو په همدغه طریقې دوستانو تاسو نور هم کولی شئ څومره چې غواړئ او بعضې تصویرانو لپاره دوستانو تاسو راشئ مثلا فیسبوک لپاره جوړوئ هر ډول سایز پکې شته دی فیسبوک باندې چې کلیک ورته واخلئ دغه د فیسبوک لپاره دوستانو سایز دی د فیسبوک لپاره هم تاسو کولی شئ چې دغه برابر کړئ هر ډول سایز چې تاسو دوستانو خوښ وي همغه ډول یې تاسو ځان لپاره برابرولی شئ که فیسبوک لپاره یوټیوب لپاره هر شي لپاره تاسو غواړئ دغه تصویرونه تاسو دوستانو جوړولی شئ او برابرولی شئ نو د یوټیوب سایز هم په دې کې شته تاسو ته ما وښودلو دوستانو تر څنګ د فیسبوک هم شته دی چې دغه لږ تاسو داسې سره برابر کړئ دغه د فیسبوک لپاره دوستانو ښه ښایسته ډیزاین د فیسبوک لپاره تر څنګ د یوټیوب لپاره تاسو کتلی شئ همدغه ډول سره برابر کړئ همدغه رقم دوستانو دغه ډېر ښه ښکاري او تاسې دغه رنګ صفا کول ترې اخلئ دوستانو دغه ترې لرې کوئ بیا تاسو هغه شاته بیکګراونډ چې دی هغه خلاصیږي او بیا کولی شئ خپل تصویر په ښه شکل دوستانو پکې ولګوئ نو نور هم دوستانو تاسو ترلاسه کولی شئ نو زموږ ټلګرام چینل کې دوستانو دغه لینک شته دی هغه باندې هغه نه تاسو مکمل ډاونلوډولی شئ دوستانو تر څنګ که دغه ویډیو مو خوښ شوي لایک یې له نورو ملګرو سره شیر کړئ تر څو هغه هم خبر شي دغه ډیزاینونو څخه ګټه دوستانو واخلي تر بل ویډیو په لویه لامه سپارم ښه وخت او ښې شېبې ولرئ